هلمند کې د بې اسنادو موټرونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن پنجشنبه 1402 هجري شمسي کال د جوزای غبرګولي 15مه نیټه په هلمند کې د بې اسنادو موټرونو د ثبت پروسه پای ته ورسېدل. د ترافیکو د ادارې د مسؤلینو په خبره چې تیرو 3 میاشتو کې هلمند کې 11200 بې اسناده موټرونه ثبت کړي دي. د دوی په خبره چې دا پروسه اوس پای ته رسېدلې او پاتې موټرونو د ثبت لپاره مسؤلینو تر بل امره پورې ځنډېدلې ده. په دې کې د 14 ولایتو کې دغه پروسه شروع و چې د دې پروسې په دغه باندې هلمند 11200 وسایط ثبت کړي دي چې په دې وسایطو کې داسې موټر هم شته چې تر زره پورې تخنیکي معاینات یې شوي دي، یوازې د کمیسیون کار پاتې یا یوازې ثبت او رجستر په کتاب کې پاتې، ولې دغه کار چې کله مرکز امر کړی مکتوب راغلی د هغه کار بند شوی دی. هلمند میشتې بیا غوښتنه کوي چې د موټرونو د ثبت لپاره ورکړل شوې موده کافي نه ده، باید زیاته موده ورکول سي. دوی زیاتوي چې هلمند کې زرګونه موټرونه د دې پروسې له ثبت څخه پاتې شوي دي. د دوی په وینا چې دا پروسه یو ډیره ښه پروسه وه خو وخت یې کم و، باید زیات وخت ورکړل سي. دوی له اړوند مسؤلینو څخه غوښتنه وکړل چې دې برخې ته پاملرنه وکړي. زموږ دولت څخه دغه خواهش او دغه مهرباني کوو چې دغه پروسه یو څه اوږده کړي او دا بیخي کم وخت و. دا د دولت ډیره ګټه کوي او موږ ته هم ډیره ګټه کوي، ځکه چې په دې کې د غلا او د کښت ډېرې مخنیوی کېږي. موږ ډیره مهرباني او هیله کوو د دولت څخه چې دغه پروسه یو څه راته اوږده کړي. دا په عموما کې د زموږ خپل تجارانو دپاره، یعنی ټول افغانستان تجارانو دپاره زموږ دپاره خاص مهمه پروسه ده، ځکه چې په دې کې په دې موټرانو کې غلا کښت هره بلا معلومیږي، یعنی مطلب غلا معلومیږي. مطلب دا دی نو موږ د دولت څخه عموما د دولت څخه مو دا خواهش دی چې دا پروسه څه وخت شروع شوې وه، هم موږ په وار په مثال په رسنیو کې دا خبره کړې وه چې دا پروسه باید تمدید سي، یعنی مخ ته ډېر وغځېږي. هلمند کې داسې مهال د بې اسنادو موټرونو د ثبت 3 میاشتنۍ پروسه پای ته رسیږي چې د دې پروسې په جریان کې یوازې شاوخوا 11000 بې اسناده موټرونه ثبت شوي دي. دا چې دا پروسه د بل ځلي لپاره وغځېږي او که څنګه د هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. خلیل الله هیوادمل، سکون رادیو.